دا زموږ ستاسې د واده رواجونه دا وزوم ته ګړۍ ورکول، وزوم ته ګوتمۍ ورکول، وزوم ته موټرسایکل ورکول، وزوم ته موټر ورکول، وزوم ته مثلا سونا ورکول، زر ورکول، څومره تباهي دې راوسته. څومره زنانې داسې په کورو کې زړېږي، څومره ځوانانې پر فوټپات باندې زاړه کړي، او څومره کورونه په جنګو سره اخته کړي، څومره کورونه په جنجالو سره اخته کړي. والله ماله به څومره کسان راغلي چې زما زوم زما ولور ته ګوري هم وجه موټرسایکل یې ولې نه دی راکړی، زما زوم زما ولور ته په کال ورځم نه ولې ګړۍ یې نه ده راکړې، ګوتمۍ یې نه ده راکړې. افسوس دی پر دغه حال باندې، افسوس دی ستا پر پښتونوالي باندې، افسوس دی ستا پر غیرت باندې. غیرت وکړه، نرسه دوی ګټه، په خپله ګوتمۍ رانیسه، په خپله موټرسایکل رانیسه، په خپله ګړۍ رانیسه. دا ټوله په دغه چې په دا ښار کې د یو ګړۍ د وجې سه، د یو ګوتمۍ د وجې سه، یا د یو موټرسایکل د وجې سه یو خاوند او ښځه په جنګ سره اخته کېږي، یو کور په جنجال سره اخته کېږي. چې کوم کسان دغه رواج ته ترقي ورکوي، دغه رواج ملاتړ کوي او په دغه رواجو کې حصه اخلي، هغه ټوله په دغه کې ملابسه. که زه یم، که هغه خان دی، که هغه ملک دی، که هغه اجر دی، که هغه مالداره دی، که هر څوک دی، هغه په دې جرم کې، په دا ظلم کې ملابسه. چې اوس دا ټوله بند سي، څوک بیا ګیله کوي؟ یو ته وانډا ورکړي، یو ته ټوډي ورکړي، یو ته موټرسایکل ورکړي، د سره سره جنجال کوي چې ما ته دا شی رانه کې زه واده نه. د الله په خاطر دا غیر شرعي رواجونه، دا غیر شرعي شاه چې دا ودې ته ورکړه، دا ودې ته ورکړه، دا ختم کړي. پر خپل لوڼو، پر خپلو ځوانانو باندې رحم وکړي. په کلونو کلونو د دغه شیانو په خاطر ناست، په کلونو کلونو زکاتونه ټولوي، فکر کوي چې ورې کې ولور زوم ته ګوتمۍ ورانیسه، زوم ته ګړۍ ورانیسه، زوم ته موټرسایکل ورانیسه، زوم ته هغه شی ورانیسه، ناوکي ته دا شی ورکړه، دا د خواښې جوړه ده، دا د لیورت جوړه ده، دا د اندرور جوړه ده، دا د فلاني جوړه ده، دا د فلاني جوړه ده. دا ټولو شیانو ستا د خپل کور والا په عزت او په پرده کې ورسولې وای، ستا به د دنیا او د آخرت